زما پوښتنه د خدای د وجود په اړه ده او زه غیر مسلمان او غیر عیسوي یم او بخښنه غواړم. زه په مقدس انجیل، مقدس ګیتا او مقدس قرآن کې په هیڅ ډول خدای باور نه لرم. نو د یو استاد په توګه زه پوهیږم چې زه له زده کوونکو څخه ازموینه او امتحان اخلم ځکه چې زه یو انسان یم او ډیر محدود علم لرم. خو ستاسو په تیرو یوټیوب ویډیوګانو کې چې ما لیدلي او خوند مې ترې اخیستی، تاسو یادونه کړې چې خدای هم ازموینې او ډیر امتحانونه اخلي. نو که تاسو خدای بیا استاد په توګه وګڼئ چې امتحان اخلي، زه ورسره موافق نه یم ځکه چې موږ انسانان له بې انصافۍ، شخړو او تاوتریخوالي څخه کړېږو. نو د دې امتحان په بهیر کې او د دې ازموینې په قیمت انسانیت کړېږي. نو ولې؟ ورور یو ښه پوښتنه وکړه چې 2 برخې لري. لومړی دا چې هغه یو استاد دی او د دې لپاره چې پوه شي زده کوونکي څومره ښه دي، هغه باید امتحان واخلي. قادر مطلق خدای په هر څه پوهیږي، نو ولې باید هغه امتحان واخلي؟ دا لومړی برخه ده. دویمه برخه، کله چې موږ په امتحان کې یو، نو دا ټول بې انصافۍ او کړاوونه ولې رامنځته کیږي؟ تر کومه ځایه چې په لومړۍ برخې پورې اړه لري، که خدای په هر څه پوهیږي، نو امتحان د څه شي لپاره؟ لکه څنګه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي، دا الله تعالی دی چې مرګ او ژوند یې پیدا کړ تر څو تاسو وازمئ چې څوک په عمل کې غوره دی. قرآن فرمایلی چې په کومه شیبه ماشوم پیدا شي، بشپړ برخلیک یعنی ایمان په غاړه کې وي. خدای پوهیږي چې ته به جنت ته ځې که دوزخ ته. هغه پوهیږي چې ته ښه یې، بد یې که متوسط یې. خو تصور وکړئ که خدای تاسو له دې نړۍ پرته نیغ په نیغه دوزخ ته واچوي، هغه څوک چې جنت ته ځي اعتراض نه کوي، خو دوزخیان به وایي ولې دې زه دوزخ ته واچولم. تصور وکړئ که تاسو استاد یاست، له امتحانه مخکې قضاوت کولی شئ چې دا زده کوونکی به ناکام شي که اول نمره. خو که استاد ووایي چې زه امتحان نه اخلم او دې ته ناکامي ورکوم، نو زده کوونکی به خامخا اعتراض وکړي. زده کوونکی به ووایي ما خو ازموینه نه ده ورکړې. ښوونکی غلطي کولی شي، قادر مطلق خدای غلطی نشي کولای. که خدای له امتحان پرته تا دوزخ ته واچوي، ته به طبعا اعتراض کوي. الله تعالی غواړي انسان ته ثابته کړي چې خدای بې انصافه نه دی. د قیامت په ورځ به ستاسو خپل اندامونه یعنی سترګې، لاسونه ستاسو په خلاف ګواهي ورکوي. کله چې ته له امتحانه تیر شي، ته په خپله ښه پوهیږي چې تا ښه عمل نه دی کړی. نو که استاد تا ناکام کړي، ته نشي ویلی چې استاد بې انصافه دی. همدارنګه خدای د راتلونکي علم لري، خو هغه اجازه ورکوي چې امتحان تر سره شي تر څو هیڅ څوک اعتراض ونه کړي. همدا لامل دی چې زما لپاره په الله باور کول ډیر ګران دي. وروره، زه له تا یوه ساده پوښتنه کوم. آیا ته د فراغت یعنی ګریجویشن په امتحان کې ناست وې؟ هو، ناست وم. که ښوونکي ته له امتحانه پرته ناکام کړی وای، آیا ته به ورسره موافق وای؟ نه، ما له اعتراض کړی وای. نو همدا علت دی د دې لپاره چې ته اعتراض ونه کړې. ته باید له امتحانه تیر شي. د کړاوونو په اړه دا ژوند د آخرت لپاره یو امتحان دی. څومره چې امتحان سخت وي، هومره انعام یا ثواب ډیر وي. د ډاکټرۍ یعنی MBBS د پاس کولو لپاره ما باید په ورځ کې 18 ساعته درس ویلی وای. دا ستونزمن و، خو د انعام لپاره یو امتحان و. دا قرآن زموږ د هرې ازموینې لپاره درسي کتاب دی. که ته اصول تعقیب کړې، بریالی کېږي. که یې تعقیب نه کړې، ناکامیږي. د هغو لپاره چې په خپلې برخې یعنی درس پوهیږي، دا هیڅ تکلیف نه دی. زما لپاره ژوند یو امتحان دی. ستاسو لپاره ځکه چې تاسو په نصاب یعنی د امتحان په برخې نه پوهیږئ، نو ځکه دا ستاسو لپاره یو کړاو دی. په کومه شیبه چې تاسو په نصاب پوه شئ، نو هغه هوښیار کس چې اول نمره یعنی فرست کلاس راځي، هغه له امتحانه خوند اخلي. هغه کسان چې متوسط وي یا ناکامیږي، هغوی هغه خلک دي چې ستونزه لري. نو که تاسو دا نصاب په ډیر ښه ډول درک کړئ او که تاسو د خپل خالق قادر مطلق الله احکامات ولولئ، دا ژوند به ښکلی شي. دا به ډیر اسانه شي او تاسو به د جنت ته د تللو له پایلو سره مینه وکړئ. هیله ده چې پوښتنې ته مو ځواب ویل شوی وي. مننه. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د ډیره خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي، نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي
درسي مواد کریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه ان شاء الله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغې سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ او تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شي، انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کو چې تاسو به خوشحاله